بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 2 د می کال 2024 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان پاکستان ترمنځ یو پر بل بریدونه، همدارنګې په نړیوالو موضوعاتو کې ډېر مهم موضوعات لرم چې د ټولو نه مهم اعلان د جنګ د خاتمې د ډونالډ ټرمپ لخوا نه، او په دې باندې زما تبصره چې آیا دا تر کوم حده پورې دا صحیح ده او ولې دا کړې ده، او که صحیح نه ده دوی باید دویم اقدام به صحیح په ده باندې به زه تبصره کوم. بل دا دی چې نن بیا یو ځلي زما په تیرو خبرو باندې د امریکا وزیر دفاع خپل د تصدیق مهر ولګاوه چې ما تاسو ته به دا ویلي چې د امریکا ذخایر د اسلحې کم دي، نشته دی ورسره. نن یې پخپله وویلي چې دا په دې باندې به تبصره کوم. همدارنګې د ایران شرایط، د اسرائیل ګواښونه او د عربستان سعودي د وزیر خارجه خبرې، دا ټول ډېر مهم خبرونه دلته لرم. هیله ده چې برنامه تر اخره وګورئ تر څو د ټولو موضوعاتو نه مطالعه شي، ځکه چې دا ټول د سیمې، نړۍ او د سیاست او د اقتصاد سره تړون لري، او سیاست او اقتصاد یو د بل نه جدا کیدونکي دي، او زموږ تاسو د انسان ژوند په همدې دوو پورې تړلی دی چې هم باید اقتصاد ولري چې ژوند ډوډۍ دا پې وخوري، او هم سیاست دی چې د دوی په د ژوند په قوانینو په اصولو باندې تاثیرګذار دی. نو راځم اوله کې د افغانستان او پاکستان په هکله. پاکستان د افغانستان په لالپوره او ګوشتې ولسوالیګانو باندې بمبارد کړی دی، هلته یې کورونه وران کړي، خلکو ته یې ضرر رسولی دی او ډېر زیان دغه شوی دی. دا دوی په مسلسله توګه بریدونه دي چې پر افغانستان باندې کیږي. همدارنګې د ده په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان په نورخان هوایي ډګر چې نظامي هوایي ډګر دی، او په دې کې تاسو وکتل چې جي ډیونس ودم په همدا میدانوي کې راکوشل، په دې باندې برید کړی دی او دا دی وهلی دی او هلته یې خرابی پکې کړی دی. همدارنګې د هندوستان وزیر دفاع راجنات سنګ پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې دی باید پر افغانستان باندې خپل بریدونه ودرئ، او کنه د دوی به په دې مقابل کې شدید عکس العمل ښکاره کړي. همدارنګې دا غږ یې کړی دی په نړۍ باندې چې پاکستان د ترهګرۍ ځاله ده، او د دې ځینه ترهګري د کیږي، افغانستان باندې بریدونه د ترهګرۍ یو اقدام دی. نړیوال ټولنه د دې ته توجه وکړي او دا موضوع د جدي راواخلي. راځمه اوس نړیوالو موضوعاتو ته چې ډېر مهم موضوع اول دا ده چې ډونالډ ټرمپ عملا اعلان وکړ چې موږ جنگ د ایران سره ختم شوی دی، یعنی کوم اوربند چې موږ کړی و هماغه زموږ د جنگ اختتام و، او ویلي چې جنگ یعنی نور دغه نشته. اوس راځو دې ته چې آیا رښتیا هم جنگ ختم شوی دی یا دا اعلان دوی ولې وکړ. څرنګه چې تاسو دا زما برنامې که په درسته توګه تعقیبي کړي، په تیره 2-3 ورځو کې ما تاسو ته د کم از کم د 24 د اپریل نه دا خبره ما تاسو ته کوله چې 2-3 ورځو کې یا 4 ورځې بعد امریکا د یو مشکل سره مخ کیږي، او هغه دا چې دا جنگ چې ډونالډ ټرمپ شروع کړی دا غیر قانوني و. نو د ده لپاره که دی جنگ ته ادامه ورکوي، دا باید کانګرس ته لاړ شي او د کانګرس نه باید اجازه واخلي، او ما تاسو ته هم ویلي چې کانګرس ممکن دا اجازه ورنکړي، او که اجازه نه ورکوي ډونالډ ټرمپ او وزیر د دفاع جنگي مجرمین ته نه جوړیږي، او که اجازه ورکوي دی نورم غره کیږي، تیزیږي او راځي نور بریدونه کوي. په هغې صورت کې دی ممکن اجازه ورکړي، اما بیرته یې مخنیوي لپاره یو بل قانون وضع کړي. دې لپاره ډونالډ ټرمپ چې دې لپاره قانون لاندې را نشي او بیرته په دې باندې کوم دغه هم وضع نشي، قیودات هم وضع نشي او دی مخه ونیول شي، نو دی یو ډېر لنډې لارې نه کار واخیسته، او هغه دا چې دی ویل چې مونږ خو جنگ وخته ختم کړی دی، نو ضرورت د 15 ورځو ته نشته دی، او مونږ ضرورت د اجازې غوښتلو ته ویلې نشته دی. خبره یې ساده خلاصه کړله. اوس په ظاهره باندې خبره خلاصه شوله، مګر هم آیا دا واقعا خلاصه ده؟ ځکه چې خپله کانګرس او سنا اوس دا وایي چې دا د 1993 د قانون په اساس باندې کانګرس نه باید دوی اجازه غوښتې وای، بې اجازې جنگ ته تللي، او اوس هم سره وخت دوی باید راشي او دا اجازه باید وغواړي، در حالی چې ډونالډ ټرمپ وایي چې دغه مصوب یا دغه مسوده چې ده د قانون د 1993 دا دلته نه لاګو کیږي، هغه وایي ځکه چې جنگ ما ختم کړی دی. په 1 د اپریل چې موږ کله اوربند وکړ، د هغې نه بعد
دلته اوربند دی، نو زمونږ منځ کې کوم دغه نشته دی. د اوربند فکر کوم چې دی په 14 د اپریل نه بعد دی یو اوربند اعلان کړ. نو هغه 14 د اپریل نه بعد دغه اوربند دی او زمونږ منځ کې اوس جنګ نشته، جنګ ودرېدلی دی. ښه، جنګ خو په ظاهره ودرېده. اوس دلته دوه خبرې دا دي چې امریکا د قانون نه خو ځان به بچ کي، هغه دې نه چې د مخه نوره ونه نیول شي، د هغې نه به هم بچ شي. اوس دی څه کوي؟ دی یا خو دا دی چې اسرائیل ته به اجازه ورکوي چې برید وکړي، ځکه چې یسرال کارټس وزیر دفاع د اسرائیل وایي چې موږ آمادګي لرو، ډېر ژر به موږ په ایران باندې بیرته برید وکړو. هغه مخکنی خبر چې مې تاسو ته درکړی د اعلان د جنګ بندېدلو، هغه اسوسییټډ پریس ورکړی دی چې هغې مرجع هم تاسو ته وویل شي. او د یسرال کارټس خبر چې اوس تاسو وایم چې اسرائیل جنگ لپاره آمادګي نیولې ده او وایي چې دوی به کیدای شي ناګهاني پر ایران باندې برید کړي، دا خپله د اسرائیل 12م چینل د خبري یا تلویزیون چینل دا خبر ورکړی دی او ویلي دی چې موږ ته کله امریکا اجازه راکړي نو موږ به په ایران باندې بیرته بریدونه شروع کوو، او ویلي دي چې کله امریکا د خپل مذاکراتو نه ناامیده شي نو حتما به موږ ته د دې اجازه راکوي او موږ به دا برید کوو. زه فکر کوم چې اجازې مسله دلته دا ده چې امریکا خپله شاید برید ونه کړي، اسرائیل ته ووایي چې برید وکړه، په هغه صورت کې د اسرائیل د کومک لپاره چې بیرته دی دوباره راځي، هلته بیا د قانون د سره بیا دغه کیږي. که چېرته دی دغه کوي جنګ ته، نو بیا د سره د 15 ورځو حساب راځي، دا به بیا دوباره راشي، برید به وکړي، 15 ورځې جنګ به وکړي، بیا به اجازه ونه غواړي او بیرته به بیا وایي چې ما خو جنګ ختم کړ، 15 ورځو ته به دا نشي. یعنې دا مرحله ختمه شوه، دا وقفه پکې راغله، هغه ختم. کوم بل حمله چې کوي دا نوی جنګ دی، نو هغې کې بیا د سره چې قانون لاګو کېږي بیا 15 ورځې لازمیږي، چې هغه 15 ورځې لازمیږي 15 ورځو ته دوام نه ورکوي، ممکن 15 ورځې، ممکن یو میاشت کې بیرته ختم کړي، بیا وایي جنګ ختم شو. نو دلته یو لوبه دوی په دې رقم سره شروع کړې ده. فکر کوم چې دوی په دغې باندې به کار کوي، ځکه خو یسرال کارټس وایي چې موږ آماده یو او موږ به په ایران باندې برید کوو، خو د امریکا په اجازې سره به یې کوو. په همدارنګې څنګه مې تاسو ته په سریزه کې وویلې، د پیټ هاګسټ ویلي دي چې پس له جنګ نه امریکا نظامی ذخایر بالکل له منځه تللي دي او دا ضرورت دی چې موږ دا بیرته ډک کړو او خپل ضرورتونه رفع کړو. او دا هم ویلي دي چې دا میاشتې نه بلکې کلونه نیسي چې دا بیرته موږ ځای ته راشو. نو دغه خبر ما تاسو بار بار کوله، ټول دوستانو ته مې کوله. هغه ځینې جنایتکاران چې د لندن او د کاناډا نه د موساد ایجنټان راتلل، هغې څه ویلې؟ هغې ویل نه امریکا دونه قوي د هر څه لري. نن وزیر دفاع خپله وایي چې موږ د قلت د اسلحې سره مخ یو، او دا خبره جي ډي وینس هم کړې وه او پیټ هاګسټ هم دا دی اوس کوي. نو د معنا دا ده چې زما کوم خبره تاسو ته کوله الحمدلله هغه 100% کې بالکل صحیح وه. بله لویه خبره نړیواله سطح باندې دا ده چې د عربستان سعودي وزیر خارجه فیصل بن فرحان ویلی دی چې د امریکا باندې د عربي ټولنې اتکا نوره له منځه تللې ده، او دا خبره کړې هغه مملکت چې خپل دفاع یعنې نشي کولی، نو زمونږ دفاع به څنګه وکړي. دی ویلی دی چې دی په داسې انداز کې ویلي چې امریکا په خپله داخلي مشکلاتو کې اخته ده، زمونږ دفاع به څه وکړي. نو زمونږ خو دفاع ونه کړله، نو هر څه چې کوو موږ به یې خپله کوو، په دې معنا سره چې یعنې هغه خپل دفاع نشي کولی، نو زما دفاع به څه وکړي واضح توګه. او دا خبره ما تاسو بار بار کړې وه چې عربستان سعودي به هم د دغې نه وځي. قطر خو مخکې نه اعلان کړی دی چې د چوکاټ نه به وځي او دوی به ټول یو طرف ته کېږي. همدارنګې امریکا وایي چې خپل پوځونه به د آلمان نه کموي، او ټرمپ دا خبره د هغې نه پس کړې کله چې فریدریش میرټس د جرمني چانسلر دا خبره کړې وه چې امریکا بد رقم ماته خوړلې ده او توهین شوی دی. نو دا خبره په ډونالډ ټرمپ بده لګېدلې ده. اوس یې ویل دغې باندې د چانسلر ته د جرمني خبرې هم کړي دي او ویلي دي چې خپل قوا کموي او د دې ملک نه خپل دغه پوځ راوباسي. دا خو د هغې خپل په ګټه دی، جرمنان د خدای نه غواړي چې دوی خپل پوځ وباسي او هغوی خپل ازادي ترلاسه کړي. راځمه بل خبر زما دا دی
چې مجتبی خامنه‌ای په خپل یو پیام کې چې د خلیج فارس د ورځې په مناسبت سره یې کړې وه، ویلي دي چې د خلیج فارس یا د تنګې هرمز مسله چې ده، دا د ملکونو او د منطقې خبره ده، او د دې کې د امریکې مداخلت ته موږ اجازه نه ورکوو. دا زموږ ذاتي مسله ده، دلته به موږ خپله کوو او د دې کنټرول به د ایران پر لاس به وي او ایران به دا سیمه کنټرولوي او نړیوال دغه به چې دلته ځي راځي د ایران تر سیوري لاندې به راځي. او دا خبره یې کړې په صورت د دې چې که امریکا کوم عکس العمل ښکاره کړي، د ایران عکس العمل به دومره شدیدي چې که چېرته په ایران باندې برید وشي، د ایران کوم مشر ووژل شي، د عربي نړۍ چې دا 12 ملکونه شاوخوا دي ویلي چې هېڅ پادشاه او امیر به ژوندی پاتې نه شي. نو دی په بل غیر مستقیم هغه ټولو غلامانو ته وویلې که خپل ژوند غواړئ بادارم پوی کوئ چې ماته لاس وانهچئ، که ماته لاس اچئ زه تاسو وژنم. نو دوی خپل د مرګ لپاره به اوس د امریکا خپې چاپې کوي او چاپوي به او موچیکۍ به چې ته وار مه کوه چې موږ به ژوند تباه کېږي. او امریکا خو دې پروا نه لري. امریکا دا په پټان د غلامان همیش داسې چې هغه د مواد د سوخت دي، هغه د چا چې یوازې پروا لري هغه اسرائیل دی او نور د چا پروا نه لري. نو بنان کېدای شي چې پروا یې ونه کړي او د ایران خولې ته یې ور وغورځوي تر څو ایران دوی په کلکه باندې ووهي. همدارنګه امارات متحده عربي 15 د اتحاد هوایی کرښې یا د الوتکې کارمندان د خپل د ملک نه د وتلو حکم ورته ورکړی. یعنی دوی یې د خپل د ایرلاین په ذریعه ورته خبر نه دی ورکړی چې رسمي مراوده وکړي دکې رسما یې غوښتي دي د مهاجرت دفتر ته یې غوښتي دي. هلته خو د مهاجرت د ویزو د دې یو خاص وزارت لري چې اجنبیانو ته ویزه ورکوي، کار ورکوي او بیا ویزې کنسلوي. هلته یې غوښتي دي او د 48 ساعتو خط یې ورته په لاس کې ورکړی دی او ورته ویل چې په 48 ساعتو کې د امارات متحده عربي نه ووځئ. دا یو لوی علامت د ده دی چې په امارات متحده عربي کې چې پاکستانیان څومره دي دا به د کار نه ایستل کېږي. په 10 میلیارډو نه زیات چې د دوی د کال عواید دي دا به په پاکستان بندیږي. پاکستان د یو بل اقتصادي مشکل سره مخ کېږي، یو خو پیسه پې بندیږي، بل دا دی چې د 2.7 لکه یعنی 2.7 میلیونه څه کم 3 میلیونه کسان چې په ابوظبي کې دي دا به ټول مملکت ته چې دي دا هلته باردوش کېږي ځکه بېکاره پاتې کېږي، د یو بل اقتصادي ستونزې سره مخ کېږي. او دا کسان چې هلته ځي دې کې اکثریت یې پښتانه او بلوڅ دي، اکثریت د 2.7 میلیونه کې پښتانه او بلوڅ دي او دا په خود به خوده هغې صف ته ځي چې د خپل د وطن ازادي غواړي. دا یو ډېر لوی خبر دی او دا د زیري غوندې دی چې دا تاسو سره باید شریک کړلی شوی وي او دا د ما تاسو سره شریک کړم. همدارنګې د فایبر آپټیک ډرونز په نامه د یوکراین هغه ډرون تیاري دي چې دی پې ډېر نازېده او ما تاسو ویلي مو چې غوښتل یې دا خرڅ کړي. اما یو عجب کار شوی دی چې دغه ډرون د حزب الله د خوا نه په لبنان کې استعمال شوي دي او دا اوس تعجب دې ته کوي چې دا چا جوړې کړلې او حزب الله ته چا ورکړلې. شک په دې ځي چې دا ډرون چون یوکراین په روسیې استعمال کړي دي هغې اخیستې به یې ریورس سایکل کړي به یې، یعنې هغه ریورس سایکل انجینرینګ چې ورته وایي چې بیرته یې جوړوي هغه به یې کړي، اوس به یې دا حزب الله ته ورکړي چې اسرائیل پې ووهي. اما خبر داسې دی چې نه دا روسیې ورکړي نه بل چا، دوی په خپله د حزب الله ډلې دا جوړ کړي دي او دې ته یې فابریکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دا به دومره زیات جوړوي چې دا خو به اسرائیل به پې وهي حتی دا کېدای شي په نورو ملکونو باندې هم دا خرڅ کړي او په دې لارې نه یو پیسه او عاید ترلاسه کړي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ وایي چې د فیفا مشر چې د ده ذاتي ملګری دی هغه ویلي دي چې سږکال چې په امریکا کې د فیفا یعنی د فوټبال جام دی، نړیوال قهرمانۍ د اتلولۍ جام دی، په دې کې به ایران ګډون کوي. کله چې ژورنالیست یې ترېنه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم د ایران ټیم به راځي، نو هغې ویلې که د فیفا مشر وایي چې ایران راځي نو بیا به ایران حتما راځي. هغې ویلې چې دې کې کوم ستونزه نشته، ایران راتللی شي. همدارنګې عباس عراقچي د ترکیې، مصر، عراق، قطر، سعودي او آذربایجان د 6 مملکتونو وزرای خارجه سره خبرې کړي دي د سیمې په هکله او خپل د اوربن د هغه دغې په متعلق د خپل پیشنهاداتو متعلق چې د شرایط څه دي او د امارات متحده عربي، بحرین او د کویت
دغه د ډلې نه ایستې دي، یعنې هغه د امریکا په ډله کې حساب کړي، هغوی سره خبرې نه دي کړي. همدارنګه چې ایران کوم خپل تازه پلان پاکستان ته سپارلی دی د ثالث په شکل باندې، په هغې کې خپل شرایط یې بیرته دغه کړي چې امریکا سره د مذاکراتو مسله به څنګه چې هغې کې همدا د تنګې هرمز یعنې ابن هرمز خبره یې دغه کړې ده، اتومي مسله ده، یورانیمو ده، دا یې دغه کړي دي چې د تنګې هرمز مکمله باید آزاده شي، دلته باید امریکا نه اوسي او د یورانیم غني کول د دوی حق دی، دا به دوی ساتي او د اتوم مسله د فلحال ملتوي شي، په تعویق دی واچول شي، تر څو چې زمونږ د امریکا باندې اعتماد پیدا شي او منځ کې خبره دغه شي، په موږ باندې بریدونه بند شي، بیا به موږ کولی شو چې د امریکا سره خبرو ته کینو او خپل مسایل سره مخې ته یوسو. دا و زما د نن ورځې خبرونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړه. هیله ده دا خبرونه واورئ، دوستان سره شریکه کړئ، زنګوله ووهئ، سبسکرایب یې کړئ او نورو دوستانو ته هم واستوئ. په همدې هیله تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.